एशिया कप 2023 په پاکستان کې وی او کنه انډیا خو پاکستان ته ناراضي وان ډے ورلد کپ 2023 په انډیا کې د نو آیا پاکستان به انډیا ته زی او کنه د پاکستان کرکټ ټیم مینوال لپاره بریکینګ نیوز دار پرون چې د ایشیا کپ په حواله سره په بحرین کې کم میټینګ هغه بغیر د نتیجې ختم شو یعنی پرون چې د ایشیا کپ په حواله سره په بحرین کې کم میټینګ وشو د هغه هیڅ قسمه نتیجه راونه وته چې ایشیا کپ په کوم ملک په کوم هیواد کې وي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي او د انډیا کرکټ بورډ جنرال سیکریټري جیش په خپل خبره باندې قشن کلک ولاړ دي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي وایي چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي او د انډین کرکټ بورډ جنرال سیکریټري جیش وایي چې د انډیا ټیم په پاکستان ته نه درځي او ایشیا کپ په پاکستان کې نه وي نو سیم امکانات داسې دي چې ایشیا کپ 2023 په پاکستان کې نه تر سره کیږي پرون چې په بحرین کې د ایشیا کپ په حواله سره کم میټینګ وشو نو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي بار ویل چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي خو د انډین کرکټ ټیم جنرال سیکریټري جیش ویلو چې د انډیا ټیم په پاکستان ته بالکل نه درځي او ایشیا کپ هم په پاکستان کې نه وي یعنی دوه کرکټ بورډونه په خپل ځړه خبره باندې قائم دي نو پرون په اجلاس کې را فیصله وشو چې د مارچ په میاشت کې یو بل د ایشین کرکټ کونسل اجلاس را بلل کیږي چې په دې کې فیصله کیږي چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي یا ایشیا کپ په دوبۍ کې وي یا په بل ملک کې وي نو دا صحیح فیصله به د مارچ په میاشت کې کیږي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي په خپل خبره باندې کلک ولاړو او جیش ای بار راضی کاو چې تاسو پاکستان ته راشئ خو جیش دا خبره وکړه چې تاسو په ملک کې حالات ټیک نه دي تاسو په ملک کې چې کم دی بار دماکی کیږي او بل د انډیا چې کم ګورنمنت یعنی حکومت اجازه نه ورکوي چې انډیا ټیم پاکستان ته لاړ شي د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي د انډیا کرکټ بورډ ته هم غاټه دمکی ورکړه نجم سیټي ویل چې د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته ناراضي نو په دې کال 2023 کې چې کوم وان ډے ورلد کپ په انډیا کې دی نو دغه لپاره به پاکستان ټیم هم انډیا ته نزي نجم سیټي مزید ویل چې تاسو له حکومت اجازه نه درکوي نو د پاکستان ټیم ته هم اجازه نشته چې د انډیا سفر وکړي پوره امکانات داري چې دا ځل به هم ایشیا کپ په دوبۍ کې تر سره کیږي د ایشیا کپ 2023 هوسټینګ رائټ میزبان یعنی کوربا او پاکستان وي د ټولو کرکټ ټیمانو په شټونو باندې وا ایشیا کپ 2023 پاکستان د لیکل شوی وي څنګه چې تاسو ماویل د مارچ په میاشت کې چې کم بل اجلاس ته نو پاره کې به صحیح فیصله وشي چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي یا په دوبۍ کې وي زما په خیال کې چرته د انډیا ټیم پاکستان ته را نشي نو کې د چې پاکستان ټیم انډیا ته لاړ شي ځکه چې آی سی سی به پاکستان مجبور کوي او د آی سی سی پول سپورټ د انډیا سره دی او بل د انډیا چې کم کرکټ بورډ دی نو دا په دنیا کې ټول نه مالدار کرکټ بورډ دی یعنی د پیسې په لحاظ سره هم ډیر زیات خره او د آی سی سی چې کم کسان دي زیات تر هغه د انډیا دي نو انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی به پاکستان مجبور کوي چې انډیا ته لاړ شي تاسو خیال لرئ چې د انډیا ټیم پاکستان ته رانه شي نو د پاکستان ټیم به انډیا ته ځي او کنه خپل نظر زما سره ضروری شیر کړي ایشیا کپ 2023 کا په هر ملک کې کیږي خو د دې میزبان یعنی کوربا پاکستان لري د څومره ارنینګ کیږي څومره پیسې ته ګټل کیږي نو او پاکستان کرکټ بورډ اخلي نو پوره امکانات لري چې ایشیا کپ 2023 په دوبۍ کې تر سره شي د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ ډیره مننه